د نن ورځې دوه تازه او مهم خبرونه. روسیه او چینایي نظامي الوتکو د امریکا پر فضا ګزمې کړي دي. بلخوا سراج الدین حقانی د داعش په ګډون داسې ځواک نشته چې زموږ نظام تهدید کړي. د سرحد نیوز قدرمن لیدونکو ښه راغلاست. د نن ورځې تازه او مهم خبرونو ته. راپورونه وایي د روسیه او چین جنګي الوتکو 15 ساعته د امریکا پر فضا ګزمې کړي دي. د نړیوالو رسنیو د معلوماتو پر اساس په دې ګزمې کې 2 روسي او 2 چینایي الوتکو ګډون کړی او د امریکا د الاسکا ایالت پر فضا ګرځېدلي دي. امریکا تر اوسه د چین او روسیې د عمل ته غبرګون نه دی ښودلی. بلخوا د طالبانو کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی په یاد وزارت کې جوړې شوې یوې غونډې ته په وینا ویل په افغانستان کې داعش یا داسې بله ډله او ځواک نشته چې د دوی نظام تهدید کړي. او په وینا یې هر هغه څوک چې په مختلفو نومونه د دوی خلاف فعالیت کوي مفسدین دي. نور هیڅوک خپل سري وسلې نشي ګرځولی او نه څوک ګواښلی شي. ګران دوستانو، دا وې د نن ورځې چمتو شوې ویډیوګانې. تر بیا ښې چارې ښه وخت.